یا الله چې زما زوی به چېرته وي؟ یو منټ ورور نه خبره واوره. ولې هلکه څه شور دې جوړ کړی دی؟ ستا دی استاذ زما زوی غیب کړی دی. سمندر خانه دې دروغ وایي. د ده زوی نن سکول ته نه دی راغلی. شاباش شاباش. د ماشوم پلار د پوره وخت پورې د خپل بچی د راوتو په انتظار دی چې پوره وخت تیر شو او ماشوم د سکول نه روانه وته. نو د ماشوم پلار وېریدو او سکول ته دنه د تلو اراده وکړه. نو چوکیدار هغه منع کړو. وروره چېرته ځې او دنده څه کوې؟ تر اوسه پورې زما زوی د سکول نه روانه وته. لږ دننه ورځمه چې زما زوی چېرته دی؟ سکول کې خو څوک هم نشته. سکول نه خو ټول ماشومان لاړل. نه تر اوسه پورې زما زوی د سکول نه روانه وته. زما زوی دننه دی. مالی اجازت راکړه زه دننه ورځم. ماشومان خو ټول لاړو. تاسو کور معلومات وکئ. دنده خو څوک هم نشته. زما ماشوم د دندې نه بهر ته روانه وته. زما ماشوم هم دننه دی دننه. مالی اجازت راکړه زه دننه ورځم. حاجي خبره وه. دنده خو څوک هم نشته. یو ټیچر موجود دی. تاسو په خپله ټکی شئ. ځئ ورشئ. د ماشوم پلار چې کله دننه راتلو نو استاد د سکول نه د وتو تیاری کوله چې پلار راشي او وایي څه شو زما زوی؟ ورور حوصله کوه. ستاسو د زوی نوم څه دی؟ زما د زوی نوم سبتین دی او په دغه کلاس کې سبق وایي. ورور نن خو هغه سکول ته نه دی راغلی. ما خپل زوی په خپل لاس باندې سکول ته راوستی دی. سبا خبره کوه چې زما په زوی باندې څه شي دي. کینې تاڼې ته د باندې ځم. ورور حوصله کوه. تاسو په کور کې معلومات وکړئ. هغه به په کور کې. ورور که تاسو په ما یقین دی راشه دا رجسټر وکړئ. دا وګوره دا رجسټر. تاسو زوی هغه څه نه دی راغلی. او ما ته دروغ مه وایه. او ما ته پته ده ستا په باره کې ما ته ډېرو خلکو ویلي دي چې دې ماشومان اغوا کوي. خدای نه ویرېږه او حوصله وکړه. ستاسو زوی نن سکول ته نه دی راغلی. ښه صحیح ده. زه د باندې تاڼې ته ورځم او دا ټول تپوسونه باندې په تاڼه کې کوي چې زما زوی چېرته دی. ګوره زه یو شریف سړی یم. د خدای لپاره دا غلط الزام په ما مه لګوه. ستاسو زوی یقین وکړئ نن سکول ته نه دی راغلی. ما ته ښکاري چې زما زوی تا والی دی او وجلی دی او چېرته ډېر لرې دی ګزار کړی دی. یا الله چې زما زوی به چېرته وي؟ یو منټ ورور نه خبره واوره. ولې هلکه څه شور دې جوړ کړی دی؟ ستا دی استاذ زما زوی غیب کړی دی. سمندر خانه دې دروغ وایي. د ده زوی نن سکول ته نه دی راغلی. ها لکه زه دروغ یم. ستا نه به صحیح معلومات په تاڼه کې پولیس والا کوي. پولیس والا یو منټ ورور خبره واوره. سمندر خانه ته لږ بهر ته وځو. صحیح ده سر. ټیچر چوکیدار رخصت کړو او د ماشوم د پلار د پوه کولو کوشش یې شروع کړو چې په څه نه څه طریقه د ماشوم پلار رضا کړي. لږ حوصله وکړئ. زه کوشش کوم چې ستاسو ماشوم پیدا کړم. ماله صرف د ماښامه پورې ټایم راکئ. د ماښامه پورې زه به ستاسو د ماشوم پوره کوشش کوم چې ستاسو ماشوم پیدا کړم. صرف د ماښامه پورې ټایم ماله راکئ پلیز. ماښام او ماسخوتن نه پېژنم. په یوه ګنټه کې دننه خپل زوی غواړم. کنې تاڼې ته ځم او راپورټ ته باندې کوم. پوه شوې؟ لاړم دننه. خبره وکړم. ګوره محترمه داسې مه کوه. زه د یو شریف خاندان سره تعلق ساتم. په دا قسمه الزام باندې به زما زندگی برباد شي. ته د حوصلې نه کار واخله. داسې وکړه. دا لږې پیسې تاسو واخلئ.
هماله د ماښامه پورې ټایم راکړه. زه کوشش کوم چې د ماښامه پورې ستاسو زوی وګورم او تاسو ته اطلاع درکړم. ټیک ده، که د ماښامه پورې زما زوی پیدا نه شو نو بیا به د باندې تاڼې ته ځم، تاڼې ته. د سکول استاد د الزام او د خپل بدنامۍ د یاري د ماشوم پلار ته په زرګونو روپۍ ورکړي چې زما له وجې د سکول بدنام شي. هغه ماشوم چې د پلار سره په کور کې موجود و پوره وخت بعد د سکول استاد د ماشوم پلار ته کال وکړو. ستاسو ماشوم میلاو شو؟ او میلاو شو. کوم ځای و ستاسو ماشوم؟ د خبرو قابل نه پاتې شي او سم یېرېدلی دی او بار بار وایي چې زه سکول ته نه ځم. کم از کم د دې ماشوم سره خو زما خبرې وکړئ چې دی چېرته تللی و او چا غوا کړی و. بهتره به دی چې زیاته چالاکۍ کوشش مه کوه. زه به تاڼې ته لاړ شم او په خپله به یې معلوم کي او زه دا نه غواړم چې ته نور په مشکلاتو کې راشي. زه اوس په خاموشۍ سره د میډیکل کوم. میډیکل وکئ که چېرې نورو څه روپو ته ضرورت وي او نورې روپۍ پکار وي چې درکړم درله. صحیح ده الله حافظ. چې شي که سي وي شوي دا دی چې د ماشوم پلار وقار د خپل غربت ختمولو لپاره د بلیک میلینګ دنده شروع کړه او په چل کې یې د دغه استاد نه په زرګونو روپۍ واخیستې. په بله موقع د ماشوم پلار خفه دی او کسان ورته راغونډ شوي دي او د ماشوم پلار په عجیبه انداز اکټینګ کوي او کسان ورته راغونډ شوي دي. یا الله چې زما ماشوم به چېرته وي، چېرته وي زما ماشوم؟ حوصله کوه، الله به خیر کړي. او څومره ټایم وشو چې ستا زوی ورک شوی دی؟ زما زوی غیب شوی و او سکول هم پرېښی و. اغوا کړی دی اغوا کړی دی راله. وروره چا غوا کړی دی هغه؟ د هغه استاد دی او ډېر ظالم دی او ډېر زیات پې وهو. زما پوره یقین دی چې زما زوی هم هغه اغوا کړی دی. ستا په هغه استاد شک دی؟ نه، هغه استاد ډېر شریف انسان دی خو هلته بل استاد دی هغه زما زوی اغوا کړی دی. نو بیا راځه چې هلته لاړ شو او د هغه استاد نه معلومات وکړو. او زه په استاد صاحب پسې چې زما زوی به چېرته کي. یا الله چې زما زوی به چېرته وي، چېرته به وي زما زوی؟ د ماشوم پلار وقار او ورسره دوستان د استاد کور ته ورسېدو او ورته ورډبئ چې استاد راوځي. دا وګورې دومره چالاکه جوړېږي. زما زوی دې څه کو؟ ته څه چې ستا زوی ما غوا کړی دی؟ څنګه چې د دې نه مخکې بل استاد غوا کړی و او بیا د هغه استاد نه تاسو 85,000 روپۍ اخیستې وې. ګوره دا بلیک میلینګ دلته نه چلیږي. دلته د بلیک میلینګ مختلفې حربې استعمالیږي. د هر څه نه زه خبر یم. تاسو تلی شئ د دې ځای نه. زه تاسو ډېر ښه پېژنم. تاسو بلیک میلر یئ. ځئ د دې ځای نه. زما زوی سبتین یا الله چې هغه به چېرته وي. زه چې ځو ملګرو، زه چې ځو. د ماشوم پلار وقار په استاد باندې د خپل بچي د اغوا الزام ولګاو او په تاڼه کې پې رپورټ درج شو. پولیسو استاد تاڼې ته استاد او پولیس په تاڼه کې ناست دي چې پولیس انکوایري شروع کړې ده او د استاد نه خبرې اوري. دا هر څه سر انسپکټر صاحب تاسو ته داسې ښکاري چې دا ماشوم به ما غوا کړی وي
زه هم دا سوچ کوم چې دا الزام په تا ولې لګي څه خو به وي که نه انسپکټر صاحب شپږ میاشتې مخکې دې کسانو زما په شان په بل استاد باندې یو ماشوم د غوا کولو الزام لګولی بیا ولله د تاڼې او د پولیسو دمکیانې ورکولې په دې چلې 85,000 روپۍ واخیستې انسپکټر صاحب د دې خلکو صحیح انکوایري وکړئ انسپکټر صاحب صحیح انکوایري وکړئ دا ما ته د بلیک میلینګ کیس ښکاري خو خیر تاسو ځئ که ضرورت راغی نو بیا به مو راوغواړم مننه انسپکټر صاحب ما له اجازت راکئ زه به لاړ شم پولیس ته شک وشو چې د دې ماشوم اغوا کېدل یو چال دی یو دوکه ده او د دې ماشوم والدینو دا ماشوم په خپل اغوا کړی د ماشوم پلار یو ورځ پولیس ګوري چې د ماشوم پلار را روان دی یو ګاډي ته ودرېدو او په ګاډي کې روان شو په ساده لباس کې پسې شاته پولیس ولګېدو چې په موټر سایکل پسې شاته پټ پټ روان دی د ماشوم پلار د رشتہ دارانو کور ته کوز شو کله چې د ماشوم پلار کور ته دننه لاړو نو په ساده لباس کې پولیس په دروازه کې غوږ کېښودو چې د دننه نه پرې اواز ولګېدو زه ډېر سړوبی شوی یم او د سکول نه یې مې ویستمه و زما زویه ته ولې غم کې زه به تا له دې نه په بل غټ سکول کې داخل کړم خو ته صرف یو 3 د کور نه بهر ته مه وځه ښه زوی مې دی هله پولیس په ساده لباس کې ټولې خبرې واورېدې او ماشوم او د ماشوم پلار یې ولیدل او د دوه متعلق پولیس سټیشن ته د پولیس سټیشن عملې ته ټوټل انفارمیشن ورکړه په ساده لباس کې پولیس اهلیکار د ماشوم د موجودګۍ اطلاع د نورو ملګرو سره شریکه کړه او په موقع یې چاپه ووهله چې پلار او زوی په موقع راګیر کړل او د دوی خلاف یې مقدمه درج کړه کله چې د ماشوم پلار راپورټ درج کړو او بل طرف ته موږ د استاد موقف واورېدو نو زموږ د ماشوم په پلار شک پیدا شو او دا زما دپاره یو غټ ټاسک و نو د دې دپاره ما یو ټیم مقرر کړو چې په انکوایرۍ کې کامیابي ترلاسه کړه او د ماشوم پلار وقارو مجرم ثابت کړو او گرفتار یې کړو او دوی ته به سخت نه سخت سزا میلاویږي د دروغو مزه ډیر لنډ وي او ډیر زر شلیږي او حرامي روپۍ د ذلت او شرم سبب جوړیږي حرامي روپۍ مرداري روپۍ وي چې د خلکو نه په ډاکټر هسپتال تاڼه تحصیلونو لګي په حلال رقم کې سکون او برکت وي راځي چې عهد وکړو او د حرام مال نه ځان وساتو د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو